سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د زمري په اومه همدا نن ورځ افغانانو په افغانستان او ټوله نړۍ کې د افغانستان د ملي بیرغ ورځ په داسې حال کې لمانځي چې د دې بیرغ سرخښت مینوال او پالونکی ګیلهمن وزیر چې زموږ په منځ کې اوس نسته، د دې بیرغ د ارمانونو لپاره یې ځان قرباني کړ. بل خواته د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني د زمري په اومه ملي بیرغ ورځې په مناسبت په خپاره شوي پیغام کې ویلي دي چې د ملي بیرغ ورځ لمانځل او خپلواکي په جنګ کې د شهیدانو شوي وینو او یاد ته درناوی دی. د زمري اومه د ملي بیرغ ورځ د هغو شهیدانو یاد ته درناوی دی چې سرونه یې وشیندل او د خپل وطن په خپلواکولو یې په لویه اسیا کې د استعمار خلاف د ازادي غوښتنه ځپاره وغورځوله. بل خواته نیویارک پوسټ راپور ورکړی ده چې د امریکا په نیویارک کې یو مسلمانې کورنۍ چې پر خپل کور یې د طالبانو بیرغ لګولی و د پولیسو لخوا ایساره شوې ده او پولیسو دغه بیرغ راکوز کړی دی. راپور کې راغلی دی چې د کور خاوند یې ویلي چې دا بیرغ د اسلامي کلمې لپاره ما لګولی و او په دې نه پوهېده چې ګواکې دا د افغان طالبانو بیرغ دی. په انځور کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغ ترڅنګ د فلسطین بیرغ هم ځوړند شوی دی. بل خواته هر کال د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو کډوال د ښه ژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته ځي، خو سفر یې اسانه نه وي. په سختو ځمکنیو او سمندري لارو تلونکي هغه کډوال بوجنونکي کیسونه لري. په دوی کې ځینو دا کیس رویټرز خبري اژانس ته کړی دی چې وایي سفر یې په خطر کې دی او د ډېرو غټو مشکلاتو سره مخ دي او دوی بهر ملک ځانونه انتقالوي. بل خوا په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو ځینو افغانانو د ستونزو بهیر دوام لري. پاکستاني چارواکي وایي چې هغوی طبي یا تعلیم ویزې په ناسمو یا جعلي اسنادو ترلاسه کړي دي. په تورخم کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې FAA یو چارواکي افسر خان ویلي دي چې روانه اونۍ 120 افغانان په جعلي اسنادو د ویزو اخیستو له وجې پاکستان ته د داخلېدو نه منع کړي دي. هغه ویلي چې په لوټنو وښوده چې هغه کسان ناروغان یا زده کوونکي نه ول، خو مسافر وایي چې ویزې ورته په کابل کې ایجنټانو د پاکستان له سفارته اخیستې دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.